بعضی کسانو قرآن کې الله واقعات بیان کړي دي بنی اسرائیل کې یو قوم د هغې علاقه کې وبایي مرض رالی هغوی د هغه علاقې نه ټول وتښتېدل ویل دا ځای چې کوم دی ډېر خطرناک دی شریعت وایي تښتې به نه بار نه به هم نه راځې او دا به هم نه تښتي او په الله باندې به یقین هم لرې د هغوی یقین کمزوری شو تګ راتګ دومره خبره نه وي خو د یقین کمزوري الله د مسلمان نه مني الله سره ایمان د یقین نوم دی یؤمنون بالغیب د غیب و یقین دی بس او بیا مضبوط یقین دی یا مضبوط یقین څه ته وایي لکه اوس د جمعې ورځ ده که 2 لاکه کسان هم راشي او موږ ته وایي چې دا ورځ نه ده شپه ده نو موږ د هغه خبره منو یو سړي خبره منو چرسي سړی دی د 2 لکو مولیانو عالمانو ورته وایي دا شپه ده د هغه خبره نه مني دې ته وایي کلک یقین دقسې مضبوط یقین به ساتي نو هغه کسان چې کوم دی د هغه کلي نه ووتل لاړ لرې کلي ته یو لویه وادي وه د غرونو منځ کې ځای ویل دلته ښه پناه شته غرونه هم دي اوچت اوچت دې طرف ته څوک نشي راتلی بیماري نشي راتلی او دا لرې ځای دی الله قرآن کې باقاعده آیاتونه بیان کړي الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون الله وی تاسو ته هغه خبره معلومه نه ده څومره عجیب انداز وی تاسو ته پته نشته دا د توجه دپاره هلکه تا ته پته نشته تاسو ته پته نشته الم تره تاسو نه دي لیدلي تاسو ته لوستلي هم نه دي وایي راشه زه یې درته لولومه وایي داسې کسانو خرجو من دیارهم د خپلو کورونو د خپل ښاریو نه وتښتېدل وهم الوف الله وایي یو کس نو په زرګونو مقدار باندې کسانو یو کس نه الوف زرګونو چې کوم دی په سلګونو خلکو حذر الموت وایي د مرګ نه یېرېدل چې د مرګ نه به بچ شو چې کله هلته لاړ فقال لهم الله موتوا الله هلته ورته ویلې مړه شئ او 2 فرشتې راولېږلې یو فرشتې د غر په هغه سر کېناسته بل د وادۍ په بل سر باندې کېناسته او دواړو فرشتو یو چغه وکړله صرف یو آواز چغه یې وکړله زرګونه خلک صرف په یو چغه باندې مړه شو د مرض نه به یا څوک مړ کېدو یا به نه مړ کېدو د هغه د الله د طرف نه د فرشتې چې کومه چغه سوره راله الله رب العزت ټول په هغه ځای مړه کړل ثم احیاه بیا ډېره زمانه پس یو پیغمبر په هغه لاره باندې تېر شو حزقیل علیه السلام هغه سوچ وکړو چې دا قبرونه وګوره او داسې شاړ پاړ قبرونه دي د هغوی بس بدنونه په هغه خاورو کې همداسې پراته ځکه ټول مړه شو کنه د قبر جوړولو والا پکې پاتې نه شو قبرکن پکې پاتې نه شو خاورې اچونکی پکې پاتې نه شو قبر کنستونکی پکې پاتې نه شو همدقه خاورو کې الله داسې کېغوستو هغه پیغمبر چې تیر شو نو هغه حیران شو چې دا ټول خلک څنګه مړه دي الله ته دعا وکړله نو الله قرآن کې فرمایي ثم احیاهم الله وایي هغه خلک بیا ډېره زمانه پس دوباره ماره ژوندي کړه او ان الله لذو فضل علی الناس وایي الله ګوره ډېر فضل کوي یعنې دا خلک د راپاسولو قابل نه خو الله بیا هم مهرباني نه کوي وایي زه یقیني کمزور یو خو زما پیغمبره دعا وکړه او خلکو دپاره عبرت ګرځوم وروستني زمانو دپاره الله رب العزت په دنیا کې زموږ دپاره مړي را ژوندي کړه چې نمونه دلته میلو شي چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی ګوره مرګ یې ورکړلو بغیر د بیمارۍ نه بغیر د بمونو نه بغیر د ډزو نه بغیر د څه چې کوم دی دنیاوي سببو نه د الله د فرشتي په چغه باندې مړه کړه او الله دوباره را ژوندي کړه الله وی الله ډېر فضل کوونکی ولکن اکثر الناس لا یشکرون خو خلک چې کم دی د الله شکر ډېر کم کوي په دنیا کې هم الله خلک را ژوندي کړي او زموږ دپاره نمونه هم بیانه کړه وایي ګوره څومره عجیبه قصه مې درته وکړه خو بیا هم زما شکریه خلک نه ادا کوي یا زما شکر خلک ډېر کم ادا کوي بهرحال مرگ او ژوند د الله په اختیار کې دی که الله غواړي انسان په هر ځای کې مړ کوي یو ماشوم چې کم دی لا دنیا ته راغلی هم نه وي د خپل مور مخ یې هم نه لیدلی خپل پلار هم نه پیژني خپل عزیز رشته دار هم نه پیژني او هلته لاړ شي مړ شي خبل یو ښځه ده ژوندی ده د ماشوم د سره پته نه لګېږي چې دا به څنګه پیدا شي ځکه چې راوځي نو هم په تیلی کې بند وي بنده حیران شي دا سا څنګه علي دا خوراک یې څنګه خوړلو او چې کله راشي دنیا ته ژوندی مور یې مړه شي او یو قسم له مړ ماشوم ژوندی پیدا شي د مور مخ یې هم نه لیدلی چې زه کوم مور زیږولی یم زما پلار څنګه و زما مور څنګه وه داسې واقعات راځي